سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د شرف الدین اشرف لپاره ډېر ښه خبر چې د اسټرالیا بیګ باش لیګ کې واخیستل سو. شرف الدین اشرف چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی آلراونډر لوبغاړی دی، خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې خاص چانس نه ورکول کیږي، نو ځکه ده د اسټرالیا بیګ باش لیګ ته نوملیکنه کړې وه چې د سیډني لوبډلې په 50.5 زره ډالر باندې واخیستی. او بل اړخ ته که وګورو، شرف الدین اشرف ډېر غلط کار کړی دی چې د اسټرالیا بیګ باش لیګ ته نوملیکنه کړې ده. تاسو وګورئ اسټرالیا چې کومه ورځ د افغانستان سره سریزونه لغوه کړل، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي لکه راشد خان او وین الحکم دا اعلان وکړ چې اسټرالیا د افغانستان سره لوبې نه کوي، نو موږ هم په بیګ باش کې نه لوبېږو. افغانانو همیشه د خپل ملي اتلانو ملاتړ کړی دی او په هر میدان کې تشویق کړی دی. نیوکه د هر افغان حق دی چې پر خپل لوبغاړو باندې کوي. دا د شرف الدین اشرف لپاره ډیره بده خبره ده چې دا د اسټرالیا لیګ ته نوملیکنه کړې ده. اسټرالیا چې ستا سره لوبې نه کوي، نو ته څنګه نوملیکنه کوې؟ دوستانو، که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.